د اشرف حکومت سقوط شو خو د پاکستان ارمان پوره نشو دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني چې د پاکستان سره تجارت تر ټولو ټیټې کچې ته رسولی و او بدیلې لارې ورته پیدا کړې وو چې د پاکستان چیغې تر اسمانه ورسېده. د غني حکومت د ختمولو تر شا د پاکستان یوه هیله همدا وه چې افغانستان به د دوی حاکمیت شي، نه یوازې دا چې افغانستان به د دوی د بې کیفیته توکو لپاره بازار وګرځي بلکې مرکزي اسیا ته په آزاد تجارت وکړي، خو ښکاري چې دا هیله یې هم په اوبو لاهو کیږي. تاسو خبردار دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. د پاکستان د اقتصادي چارو دولتي کمیټې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په بې ساري توګه ټیټه شوې ده. د یادې کمیټې څرګنده کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلنۍ سوداګري تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. دغه کمیټې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې ټیټوالی، د افغانستان بازارونو ته د ایران لاسرسی، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د میکانیزم نشتونوالی، لوړې مالیې او په مسلسل ډول د لارو بندیدل ښودلي دي. پاکستاني کارپوهان ویلي چې که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا برخه کې هلې ځلې ونه شي نو پاکستان ته به بیا فرصت برابر نشي څو په افغانستان کې د خپلو توکو لپاره بازار پیدا کړي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې ایران ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده او دوی لا هم هڅه کوي چې له دغه هیواد سره خپله سوداګري لا پراخه او د ترانزیت برخه کې هر ډول خنډونه له منځه یوسي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.